سلام ستړي مشئ. د افغانستان د بهرنیو چارو چارسمبال وزیر په مشئ یو لوړپوړی پلاوی د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې له قطري چارواکو سره ناسته ترسره کړې ده. دغه ناسته کې په سیاسي، بشري، اقتصادي او ښوونیزو مسایلو خبرې شوې دي. ګلبدین حکمتیار وایي چې پخوانی اردو د امریکا او ناټو په لاس کې وه. د دوی په اشاره یې هر څه کول، نه یې د هیواد له خپلواکۍ ساتنه وکړه، نه یې د افغانستان پولې خوندي کړې. د ملي دفاع وزارت چارسمبال وزیر وایي چې داسې یو هوایي ځواک به جوړ کړي چې پر ځان بسیا امریکا، هند، پاکستان او یا د نړۍ کوم بل هیواد ته اړ نه وي. د روسیې، چین او هندوستان بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین ناسته کې چې د افغانستان په اړه پکې خبرې شوې ویلي چې له افغانستانه د نشه یي توکو قاچاق د دوی امنیت ګواښلی شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې اوس وخت کې پاکستان ته د وسلو قاچاق نه دی شوی. نوموړي ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي انځورونه د غني د حکومت د وخت دي.